سږو د تلپاتې ناروغیو درملنه څنګه کوو؟ یو خو دا ده چې یعنې د ډاکټر سره باید درملنه وشي چې هغه مختلف سپری دي هغه چې دی اوس ورکوي او هغې نه چې دی ګټه پورته کوي. دومه خبره دا د ډاکټر سره چې باید دا ډول ناروغان تل باید خپل واکسینونه وکړي چې هغه د ریزش یعنې زکام واکسین دی هر کال یې باید وکړي، اوس دا د کورونا واکسین دی دا باید وکړي هر کال، او همدارنګه د سینه بغل واکسین دی چې په 10 کالو کې یو ځل وهل کېږي دا باید وکړي. د دې تر څنګ موږ باید څه دا ډیره زیاته مهمه، یعنی تمباکو نه ګټه پورته کوي چې پاره بڼه وي چې د سګرټ، چلم او همدارنګه نفیل په بڼه وي د دې نه باید لاس واخلي. دوم باید دی چې د غذایي رژیم یعنې خپل وزن کم کړي. د وزن د کمولو لپاره دوه لارې چې یو یې غذایي رژیم دی او یو چې دی سپورت دی. یعنې کله چې دا وزن کمیږي د دې د ناروغۍ د ښه کېدو سبب کېږي او د هغې سره چې دی مرسته کوي. لکه مثال په طور موږ او تاسې باید خواږه مشروباتونه ګټه پورته نه کړو، همدارنګه چاکلیټ، ګوړه، بوره او د دې څخه باید ځان وساتو ځکه چې دا وزن زیاتوي. بل موږ او تاسې یعنې باید ډېر د سبزیجاتو نه ګټه پورته کړو او همدارنګه چې دی د تازه میوهجاتو نه ګټه پورته کړو. په غوښه کې لکه مثال د چرګ غوښه، د کب غوښه، د خسي غوښه د دې نه ګټه پورته کړو. هغه غوښې چې ډېرې غوړې دي د هغې نه باید ګټه پورته نه کړو. بله برخه چې دی سپورت دی، د بدن د روزنې لوبځایونه یې په هغې کې چې دی په هفته کې 4 یا اونۍ کې 4 یا 3 ځل چې دی هلته لاړ شو هلته صحیح سپورت وکړو. دغه د سینې دا عضلات چې کوم دي ګرد چاپېره دا چې دي د ساه اخیستلو سره ډېره زیاته مرسته کوي ایستلو سره. کله چې دا قوي کېږي یعنې ناروغ چې کوم دی دغه د سږو تلپاتې ناروغۍ سره ډېره زیاته مرسته کوي، د هغې په ښه کېدو کې ډېر رول لري ځکه دا عضلات ښه کېږي او بیا ناروغ چې دی ښه ساه اخیستلی شي. ځکه د ساه اخیستلو او ویستلو کې دغه غوښې چې کومې دي دا د سینې د برخې دا ډېره زیاته ونډه لري. زموږ او ستاسې په کلو بانډو کې د دې یعنې شونتیا ډېره زیاته کمه ده. نو ښه خبره دا ده چې ناروغ مزل وکړي. کله چې موږ او تاسې مزل کوو نو دا باید چې دی یعنې 10,000 قدمه باید واخلو. که چېرته دا هم نشو کولی یعنې سایکل په سایکل باندې ګرځېدل دا هم چې دی سړی ډېر پرې ګرځي دا هم چې دی د دې سره مرسته کوي. که د دې شونتیا نه وي زموږ او ستاسې په کلو بانډو کې ولي دي، سیندونه دي، یعنې په هغې کې نیم ساعت ولامبو دا هم چې دی د دې سره مرسته کوي. او